سلامونه دوستانو بیا ښه راغلاست یاله دې وکړي چې روغ جوړئ دوستانو پرونه مې ویډیو جوړه کړله چې هغه وه د فیسبوک یا د یوټیوب شاته باکګراوند باندې تصویر باندې لګېدلی چې دغې څنګه تصویر برابرېږي څنګه کې که نه م کتلي چېرته نو کولی شئ دې سیټ کې درته ښکاري اخر کې کولی شئ هغه وګورئ او دا ویډیو دی دوستانو د یوټیوب او فیسبوک لوګو دپاره بل پرون ما نه یوه خبره بله ویډیو کې ویره شوله چې هغه کولی شي تاسو مثلا فیسبوک کې استفاده کوئ تصویر کولی شي لږ یې وړوکی کوي کولی شي په همغه سایز باندې فیسبوک کې استفاده کوي اما دا چې دی دوستانو دا دی د لوګو په هغه باندې لوګو په هغه باندې څنګه هغه جوړېدی شي دا زه اوس تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښیم نو هیله ده چې تر اخره موږ سره اوسیږئ نو ځئ چې زه دوستانو ویډیو ته دوستانو که زه تاسو ته وښیم چې دا تصویر که تاسو ته ښکاري مثلا دا د ما د بل چینل هغه دی ما جوړ که ستاسو په نظر ډېر بد هم نه ده او ډېر دومره پرفیکټ هم نه ده خو له دې نه تاسو کولی شئ نور هم ښه جوړ کړئ لکه فرض کوئ ما هغه بل تصویر جوړ کړی و چې هغه و صبر یوټیوب د کابل تصویر ما جوړ کړی و چې هغه و دومره نه ما جوړ که اما دومره لکه هغې چې فاصله ډېره لري خو بیا هم صحیح دی تاسو کولی شئ له دې نه نور هم بهتره جوړ کړئ ښه دوستانو لوګو شاید تاسو ډېر خلک وپېژني اما شاید ډېر خلک یې ونه پېژني لوګو چې شته وایي که تاسو چېرته د یوټیوب چینل لرئ یا کوم مارکیټ لرئ یو شی لرئ یو کمپنۍ غواړئ جوړه کړئ هر څه چې تاسو غواړئ جوړئ تاسو باید یوه لوګو ولرئ لوګو چې ته وایي دې تصویر ته وایي دلته دا تصویر دی دا تصویر چې ما جوړ کړی دی دې ته وایي لوګو دا تاسو کولی شئ په ویډیو کې استفاده کوئ په چینل پروفایل استفاده کوئ تاسو کولی شئ دا په خپله بیا که غواړئ تجارت یو شی وکړئ په هغه کې استفاده کوئ که غواړئ بل چینل جوړ کړئ فیسبوک جوړ کړئ انسټاګرام جوړ کړئ په هر ځای کې که تاسو وغواړئ دا لوګو لګوی شي لکه تاسو بیا هر ځای نه سړی پیژني که هر ځای تاسو ولاړ شئ د هغه ځای نه پیژنده کېدلی شئ چې مثلا دا فلانی کس دی ښه دوستانو دا لوګو چې دی دومره بد هم نه دی خو دومره خم نه دی زه اوس غواړم دا چینج کړم په څه طریقه کولی شو چینج کړو زه ځمه بیا پرونی دې هغه ته دوستانو دې که تاسو ګورئ دې کولی شئ که تاسو نه وي دا ویډیو بله ویډیو هم نه کتلی کي دې کې تاسو کولی شئ پروفایل د کارډ دپاره د ایمیل دپاره د واده هغه دپاره د لوګو دپاره یعنې درته وایم چې د هر شي دپاره تاسو غواړئ یو کارډ یو خط غواړئ ولیکئ یا ویډیو یا تصویر ثبت کړئ یا هر څه شي چې وکړئ په دې جګې کولی شئ تاسو په دې باندې بله ویډیو ما جوړه کړې دوستانو هیله د اول هغه وګورئ بیا کولی شئ په دې باندې ډېر ښه صحیح پوه شئ دوستانو نن د زموږ هغه د لوګو باره کې صحیح ده لوګو مثال که تاسو ورته وګورئ ډېرې مختلفې لوګوګانې راځي که نه هغه ستاسو زړه دی چې کومه لوګو انتخابوي خو زه به ستاسو ته یوه لوګو انتخاب کوم دوستانو یو خبره بله هم درته وکړم چې دې کې تاسو 3D ویډیو مثال په طور وړه شارټ کټ ویډیو دا هر څه تاسو دې کې جوړولی شئ هغه به هم درته ښیم آینده ویډیوګانو کې البته دې ویډیو کې نن صرف درته لوګو ښیم دوستانو که چېرته غواړئ چې تاسو ساده لوګو جوړه کړئ فرض کوئ زه دا راخلم یا زه دلته بل لیکم لوګو ډېرې مختلفې لوګوګانې راځي که نه یا زه دا راخلم دا هم بد نه دی صحیح دی دا رقم لوګو مثال تاسو کولی شئ یو عکس کې انتخاب کړئ زه غواړم خپل د لوګو عکس په دې کې انتخاب کړم لکه چیرې ما سره شته دی په دې ځای کې صحیح ده دا عکس شو اوس دا څنګه کولی شو انتخاب کړو دوستانو زه اوله دا ډیلیټوم دا لوګو ډیلیټومه دا هر څه باید زه ډیلیټ کړم زه دا زما تصویر لاندې راشي صحیح ده فرض کړئ دا شو
لږ به یې وړوکی کړو دې سیټ نه لږ غټ دی په دې شکل دوستانو دا خو زما اصلي لوګو دی خو تاسو کولی شئ ځان د نوي لوګو جوړه کړئ عکس پکې لګوئ څه شی پې لیکئ څه شی د بل شي هغه استفاده پکې کوئ هر څه تاسو کولی شئ نو تاسو کولی شئ همیشه خاصې لوګو جوړه کړئ دا زه ځکه استفاده کوم چې دا زما لوګو دی ښه دوستانو دې ته کولی شئ تاسو ډیزاین ورکړئ فرض کړئ زه ستاسو دپاره زه دا ښیم زه راځم دلته یا لوګو ته ها دې کې ډېر مختلف شیزونه راځي دوستانو تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ البته دلته هغه پې وکړئ چې دا پرې دا وي نو دا پرې دی مثلا بعضې دي په پیسو دي پیسو والا طریقه ما تاسو وښوده چې کولی شئ تاسو کوپي کړئ مثال که نوی مې زه ماته ویډیو کې لاندې کمنټ وکړئ چې بله ویډیو کې بیا زه درته یاد کړم ښه زما یو شی په کار دی چې هغه وي مثال په طور پیسو باره کې هغه جوړوي پال میدي پرنس بوکس مثال دلته کې تاسو وګورئ دوستانو ډېر مختلف شیزونه راځي لوګو باره کې تاسو کولی شئ د هر شي نه استفاده وکړئ دا بلکل پرېږدي هر څه پرېږدي مثال دا هم بعد هغه نه راځي که زه داسې ولګوم اما زما د تصویر هغه نیسي دا به داسې یوې خواته کوس فلحال د دلته یې دا راته ډېر صحیح ښکاري زما په نظر لږ به یې غټ کړو که دا نشي کولی شئ یو بل شی هم استفاده کوئ کولی شم زه دا هم استفاده کړمه اما زه غواړم چې یو شی استفاده کړم چې زما تصویر پکې مشخصه وي زما د لوګو تصویر ها زه کولی شم دا تصویر لږ نور هم وړوکی کړم نو دا به هم لږ وړوکی کړم دا شکل کولی شم د دې رنګ هم چینج کړم که زه غواړم د ما د لوګو طرف رنګ یې ونیسم نو دا رقم رنګ زما لوګو سره خوري صحیح ده ها اوس راځو دوستانو دې باندې زه غواړم یو ټیسټ ولیکم
البته دا ټیسټ نه غواړم لوګو ټیسټ کوي نو ډېر به صحیح وي یا فوټو ټیسټ اپلوډ فوټو مثال تر اوسه موږ یو ټیسټ راغستی وي دا یو دې کې به د هغه ډیلیټ کړو یا مثال په څور دوستان تاسو کولی شئ یو ټیسټ راواخلئ فرض کړئ زه دا ټیسټ زما خوښ شو ښه دلته یو بل دا به دوستانو لرې کړو فرض کړئ دا یو دی دا زه اوله لیکم ها دې ته به زه لږ فاصله ورکړم که رنګ یې وغواړم چینج کړم کولی شم یو ښه رنګ ورته انتخاب کړم مثال په دې ډول ها دوستانو په دې شکل تاسو کولی شئ یو ارامه لوګو ځان ته برابره کړئ زما په نظر دا لږ څه ناسور سره خوري یا اصلا کولی شم زه هېڅ ورسره ونه لیکم اصلا دا زه نه غواړم نه ورسره لیکم صحیح ده ځکه صحیح نه راځي ښه دوستانو تر دې چې پورې په تاسو ته پته لګېدلي چې مثال په څه طریقه کېږي لوګو جوړه کوي صحیح ده تاسو کولی شئ ډېر شیزونه دې کې استفاده کوئ مثال په طور که تاسو هر څه وغواړئ په دې لوګو کې استفاده کوئ تاسو کولی شئ استفاده وکړئ کولی شئ قاب نه استفاده وکړئ کولی شئ پوټو نه استفاده وکړئ کولی شئ نه پوهېږم د هر څه نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ خو یو شی دی چې تاسو ته باید دا پته وي چې په څه طریقه جوړیږي طریقه هم دا دی
مثال ته کولی شئ دې کې تاسو اوله لوګو ولیکئ اول په هوم کې دې کې لوګو ولګئ تاسو ته مختلفې لوګوګانې راځي په یو به کلیک وکئ چې په هر یو کلیک وکئ تاسو کولی شئ چینجات پکې راولئ تغییر پکې راولئ عکسونه پکې تغییر کړئ هر څه پکې وکئ کولی شئ مثال په طور یو ویډیو ترې جوړه کړئ مثال فوټو ترې جوړ کړئ 3D ترې جوړه کړئ هر رقم لاره ده لري او دوستانو په آینده کې زه غواړم چې یو ویډیو درته جوړه کړم اما هغه ویډیو به زه بیا ډېره اوږده ومنه نږدې لنډه جوړو هغې کې م تاسو ته ښیم چې څه طریقه یو ښه لوګو انتخابومه نو دوستانو تاسو کولی شئ په دې طریقه یو اسانه لوګو جوړه کړئ صحیح دی زه یو شی بل دلته راخلم مثال په طور که زه لاړ شم ورډ ته دا وینئ دوستانو ټول 3D دي صحیح ده ته کولی شئ تاسو استفاده کړئ ټول مثال په طور دا د نشانې هغه دي کولی شئ تاسو استفاده کړئ ټول بل دا هم د هغه علامه ښیي استفاده کولی شئ ټول فرض کړئ زه دا دلته لګوم اما که 3D کار وکړي زما هغه ته مثال په طور نو ګوډ صحیح نه راځي که نه دا یو صحیح زما خوښ شو وینئ دوستانو په دې رقم ویډیو تاسو کولی شئ جوړه کړئ مثلا تاسو ویډیو مخ کولی شئ ویډیو کوم ځای نه کولی شئ دې ځای نه کولی شئ پلی کړئ مثال اوله په دې شکل چې کله م پلی کړه دا به ووایي ډاونلوډ شو تاسو ته لږ یو طریقه ویډیو ښیم چې ویډیو یې په څه طریقه جوړېږي چې هغه د عکس په رقم نه راځي عکس مثلا ډایرکټ اپلوډ کړئ اما دا ویډیو داسې نه کېږي دلته اوس تاسو ته ښکاري چې ویډیو لوګو جوړ شو د ویډیو دلته هم تاسو ګورئ که زه کولی شم فوټو یې کړمه کولی شم فوټو یې اپلوډ کړم مثال په طور ویډیو دی جی ایف ده ډي جي ای دی پی ډي ایف پرنټ هم کولی شئ پین های کوالټي ښه دا به څنګه چل دی دوستانو زه تاسو ته یو شی بل هم وښیم چې کله تاسو داسې یو 3D هغه ولګوئ نو تاسو ته بیا ضرورت دی چې هغه بیا تصویر ته یې کاپي کړئ مثال په طور انا بیا ویډیو کاپي شوه شیرینګ دا ووایو نو اوس تصویر شو نه اوس هم ویډیو دی اما تاسو کولی شئ دا شی لرې کړئ مثال دا شیزونه تاسو کولی شئ یا سټاپ شي څه طریقه کېږي زما خیال کوپي چې وشي نه بیا هم نه کېږي مثال په طور دا کولی شئ تاسو لرې کړئ نو بیا ډایرکټ فوټو راځي مثلا تاسو ته به ښکاري فوټو راغی ښه دوستانو نو تاسو کولی شئ دې کې هر څه استفاده وکړئ ټایټل ورسره ولیکئ نه پوهېږم یو شی اضافه کوئ کم کوئ مختلف علامې لري چې کولی شئ تاسو دغې نه استفاده وکړئ خو یو شی باید له یاده ونه باسئ کله چې تاسو فوټو هر څه کوئ زحمت باسئ چې دلته بیا ډاونلوډ باندې کلیک کوئ دلته تاسو ته ښیي چې دا پرېږدئ که نه دا فرض کړئ زه یو د پیسو والا هغه اچوم 0.90 95
ټول پرې دي ماشاءالله. زه یو بل شي ته ځم چې پرې دا اوس پرې نه دی سیده دا تصویر پرې نه ده دلته دې خطونه پرې راځي تاسو ته کلته ښکاري د دې هغه نوم راځي پې د دې اپلیکیشن او خطونه راځي بیا دلته کلیک وکړئ تاسو ته ښیي چې $1 باید د دې بابت باندې پرې کړئ تاسو هغه $1 تاسو نه اخلي تاسو نه پرسته د میاشتې روپۍ اخلي مثال دا ټول دا رقم دی که 2-3 استفاده کوي فرض کړئ 3-4-5 شپږ استفاده کوم دلته بیا تاسو ته 4 روپۍ ښیي مثلا 4 روپۍ دوه پکې پرې 4 پکې د پیسو والا دي دا شکل ښه راځو دوستانو څنګه کولی شي لوګو ولګوي دې باندې به کلیک وکړئ دلته به چینج ووایئ کولی شم هغه ویډیو ولګوئ په دې شکل کولی شم تنا لوګو ولګوئ مثال په طور زه په دې شکل لګوم صحیح ده زه ګورم څنګه راځي نه ګوډ صرف لوګو صحیح ده ها صرف لوګو څنګه لګوئ شو داسې به تصویر وړوکی کوئ د دې خوا وړوکی نورم تصویر اندازه به وکړي چې تصویر څومره وي دغه اندازه به وکړي بیا ډېر صحیح په جای باندې راځي په دې شکل نو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ باندې دوستانو یوه لوګو جوړ کړئ ډن به ووایي صحیح دی پبلیش مثلا وروسته زه کولی شم دې کې چینجیاش هم راولم مثلا دا ما تاسو دپاره صرف لږ اپشن یې ښوده چې په څه طریقه تاسو کولی شئ جوړه کړئ نو دوستانو بله پېره بله ویډیو کې ما نه ویل شوي که تاسو لوګو جوړه کړه یا شاته باګراوند تصویر هم جوړ کړو باګراوند تصویر فرض کړئ دا کولی شئ تاسو فیسبوک باندې هم استفاده کوئ په انسټاګرام هم استفاده کوئ په هر شي کې چې دا راځي تاسو کولی شئ دا استفاده کوئ مثلا دا لوګو زه کولی شم زما په فیسبوک کې مې استفاده کوم فیسبوک هغه مې چیرې و پروفايل دا دی نه کولی شم دلته هم استفاده کوم فوټو باندې به کلیک وکړئ اپلوډ دې باندې ها دلته تاسو ته ښیي څومره رانږدې کولی غواړئ مثلا دومره صحیح ده زما دپاره اوکې صحیح ښه نه هر څه سپین دي خو بیا هم زما په نظر دومره صحیح راځي لږ وړوکی اوکې سیو داسې کولی شئ تاسو په انسټاګرام کې استفاده کوئ هر اپلیکیشن تاسو بل لرئ تاسو کولی شئ په هغه کې هم استفاده کوئ دا سیو کېږي سیو شو صحیح ده دوستانو ډیزاین یې دومره صحیح نه دی خو بیا هم ستاسو لپاره ما ښوده چې په څه طریقه تاسو کولی شئ یو هغه جوړ کړئ صحیح ده ځکه دا یو هغه کوم چې هغه سیو شوی دی که نه ده شوی سیو شوی دلته راځي اما دلته لا تروسه نه ده ثبت شوی ښه دوستانو دا د لوګو باره کې تاسو کولی شئ دوستانو په دې کې مثال په طور که غواړئ مثال عکسو باندې خط ولیکئ یا مثال شاعري کوئ یا مثال په طور ښه پوسټونه غواړئ وکئ یا غواړئ مثلا ډیزایني عکسونه جوړ کئ یو چا خبره لنډۍ لیکئ یو شی لیکئ یا د ویډیو په سیستم باندې چاته غواړئ خپره کړئ ډېر یو زبردست ډېر په اسانه طریقه په دې اپ کې راځي
صحیح ده زه پوهېږم ډېر نور هغه هم شته تاسو وایي چې دی کې موږ سره فوټوشاپ دي هر شی دي خو دا شی چې دا تاسو ته خپله ډیزاین درکوي لکه فوټوشاپ تا ته ډیزاین نه درکوي فوټوشاپ کې به ته خپله ډیزاین جوړوې په دې کې چې دی تا ته خپله ډیزاین نه مخکې نه برابر وي مثلا تا ته یو پلاټفورم اچولی په هغه باندې ته کولی شي لږ کار وکړې لکه اسانه کړې لکه مثال لوګو چې یو مهم شی دی مثلا که ته غواړې تصویر جوړ کړي یو شی دوه تصویره سره یو ځای کړي یا یو شی په هغه باندې لیکې نو ډېر په اسانه طریقه ته کولی شي هغه ولیکې بس دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو خوښ شي حتما سره یو لایک ورکړئ او کوم سوال او پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ تر بلې ویډیو هم په الله سپارم